خو زه هغه خلک یادوم چې کوم نن په بار ملکونو کې لګیا دي او مزدورۍ کوي خپل وطن یې پرېښی ته خو مزدوري کوې راشي خپلو بچو له راشي خپل مور او پلار له راشي خپلو وروڼو خویندو له راشي هغه خواران هغه مزدوران چې کوم په دې بار ملکونو کې دي په دې یورپي ملکونو کې په دې عرب ملکونو کې زموږ ډېر خلک او بیا زموږ دا پښتانه پکې ډېر دي خواران لګیا دي مزدورۍ کوي د هغوی ژوند څه شی دی یا هغه مزدوري او یا بس کمره اختر نشته شوقدر نشته بیمار نشته غم نشته خادي نشته بس مزدوري او دغه نو د هغوی ډېر سخت ژوند دی الله به ورله لوی شان ورکړي دغې خلکو له قسم دې زموږ زړه ورته دعاګانې کوي ډېر لګیا دي په محنت او په مزدورۍ لګیا دي خو بعضې مزدوران هغوی کې داسې دي چې هغوی نه هغوی هغه مزدورۍ ونیسي خصوصا د عربو دا نور خبرې به زه نه کوم دا کوم چې یورپي ملکونه د هغې کې دا شی نشته کافران دي هغوی خپل هغې خو زموږ داسې عرب خلک لګیا دي د هغې مزدورو هغه خوارۍ چې هغه سخته ګرمي قسم دی موږ خو دغه مکه مکرمه او مدینې منورې ګرمي لیدلې ده خو دوی وایي چې په ریاض کې کومه ګرمي ده او په دې نورو ملکونو کې په دې نورو ښارونو کې کوم ګرمي ده په هغې باندې لګیا یي هغه خپلې وینې لګیا دي دا کوي او دوی یې لګیا دي هغه مزدورۍ ولې نیولي نو دا سخته ګناه ده د مزدور مزدورۍ مه نیسئ خو دلته تاسو یې غواړ د هغوی دي د مزدور مزدوري مونږ څه دا غواړي دا زما دی د الله په ذات باندې قسم دا هغه ښامار دی چې ستا هغه دننه وجود به وخوري او هېڅ نه به دې جوړ نه کړي تباه برباد دی موږ لیدلي دی موږ لیدلي دی د خپلو سترګو د لیدلو خبرې کوم چې کومو خلکو مزدورانو سره زیاتي کړې دی که نه نن قسم په خدای د پولې پلخ ته ناست دی د پولې پلخ نو مهرباني کوئ د مزدور سره ښکلې سلوک کوئ د مزدور د الله په او مزدور لم پکار دي مزدور لم پکار دي چې په صحیح طریقه مزدوري کوي په صحیح طریقه خپل حق ادا کوي نو چې په دقې مزدورۍ په صحیح طریقه دې ادا کړه نو دا یو خبره زما بس په اخره کې ځان سره یوسه چې یو کال دوه کاله درې کاله څلور کاله پنځه کاله شپږ کاله اووه کاله اووه پورې راته وایم په صحیح طریقه دې مزدوري وکړه او په حلاله طریقه دې مزدوري وکړه نو زه راته د الله په ذات باندې قسم خورم دا خبره نن ځان سره یوسه او په دې زړه باندې ولیکه چې په حلاله طریقه دې مزدوري وکړه قسم دې د دې فرش نه به دې الله عرش ته رسله دنیا کې مو آخرت کې دنیا کې مو آخرت کې دنیا کې به برله الله خشته زندگی درکوي دغه مزدورۍ به دې الله په ښکلي رزق باندې بدلي کړي نو مزدور لم پکار دي چې په ښکلې طریقه باندې مزدوري کوي او بیا مالک لم پکار دي چې د مزدور پوره لحاظ وساتي رسول الله مبارک څه وایي الله اکبر د ښکلي پیغمبر د دې ښکلو خبرو نظار شم وایي مزدور له مزدوري هغې وخت کې ورکه چې لا خولۍ اوچه شوي نه چې لا خولۍ اوچه شوي نه یاره دا یو تجربه خو وکړه که نه چې دی په دې خولو کې یو ته ولې دا مزدوري ورکړې که نه د ده د زړه نه چې کومه دعا وځي دعا هغه دعا د دې فرش نه عرش ته رسي مزدور سره ټال مټول مه کوه نن در کوم او سبا در کوم او نن در کوم او سبا دا عظیمه ګناه ده دا سخته ګناه ده مزدور دې په صحیح طریقه مزدوري کوي خو د ټولو نه لویه خبره ده چې مالک له پکار دی چې د مزدور پوره لحاظ وساتي پوره خیال وساتي نو دغه مزدور به الله رب العالمین دنیا کې هم خشته کوي د آخرت هم الله ډېر لوی مقام ورکوي نو الله رب العالمین دې موږ او تاسو له دا توفیق راکړي چې د مزدور سره ښکلې زندګي تېرو او د مزدور څه حق دی هغه مزدوري له هغه مزدور له هغه مزدوري په صحیح طریقه باندې الله دې ما هم توفیق راکړي او تاسو له